محترم وطنوالو سلامونه نیکی هیله په تیر 200 کاله کې پښتون مسلسل ناکام ولې دی په دغه موضوع باندې موږ یو ویډیو کړی و چې په هغه کې دا ویلو چې زموږ مشرتابه چرته ډیټابیس نشو په ستونزو یې سر خلاص نه کوزان نو ځکه جنگونه هم وګټل خو مذاکرات هم وبیلل په دویم کې دا ذکر کړی و چې زموږ مشرتابه چرته په چاپیرچل د منطقي حالات په نړیوالو حالاتو باندې پوه نشو سر یې خلاص نه کو نو موقع راغلی خو هغه په کار رانغلی یعنی خوړ راغی خو مونږ ولا نه و جوړه کړې چې خپلو پټو ته د اوبه بوسو نو هغه موقع ضایع شوې بیا زما پاڼه هک شوې وه 15 ورځې بیا هغه ټوله زاړه میموري اوس هم چې وګورې هغه ټوله نشته نو هغه ډیټا واپس نه راغله نو ځکه زمانه د دریم کیس ډېر اوږد شو نو عزیزانو دریم چې کوم وجه ده هغه زموږ شخصیت پرستی ده شخصیت پرستی څه ته وایي شخصیت پرستی په سیاست کې هغه عمل ته وایي چې موږ وایو چې دا یو کس دی همدغه سیاست دی دته نه د مشورې ضرورت شته نه د سره د اختلاف رایه ضرورت شته نه د اجتماعي قیادت ضرورت شته دی نه د تګلارې په حواله سره د دنه خبر څوک شته بس دی به کوي که نه نو په نتیجه کې زموږ شخصیت پرستی نیغ په نیغه په موروثیت کې بدله شي دومره شدیده مینه وي زموږ شخصیت پرستی د پښتنو نه علاوه د نورو قومونو بیماري هم دا یوه خو چې په کم قومونو کې سیاست مسلسل پاتې شو هغه رو دوی په ښایسته طریقه باندې دا ټیکل کړه انګلستان جاپان تایلند هندوستان سریلانکا بنگلادیش پاکستان په دې ټولو کې شته دي خو دوی په مختلفو طریقو باندې د دې سره سه علاج راوویستو او موږ نن هم د دې علاج نشو راویستی شخصیت پرستی د کله نه ده په موږ کې عزیزانو زموږ شخصیت پرستی زموږ د کامي عمر سره تړلې ده دا ډېره پخوانۍ ده د نورو قومونو هم داسې وه که زه ستاسو نه تپوس وکړم چې تاسو راته دا ووایئ چې تاسو د میرویس نیکه احمدشاه بابا پیرروخان امل خان مومند خوشحال خان خټک د دوی سره نور ملګري کم دي چې کم تاسو پیژنئ نو یقینا ډېرو کمو خلکو ته به د دغه اتلانو نور ملګري معلوم وي دا عادت زموږ هغه نیکانو کې هم هغوی هم ذکر نه کولو د هغې نه بعد تر ننه پورې په موږ کې هم دی که موږ ذکر اورېدلی هم د نیکو ځکه چې موږ ته خو یو هیرو پکار دی که نه موږ خو د یو کس خبره کوو که نه موږ سالټري هیرو ون مین هیرو ون مین جاب باندې یقین ساتو ځکه چې موږ شخصیت پرست یو زه دا خو پخوانۍ خبرې وې تاسو درته دا ووایئ چې د خان شهید او د باچا خان دغه تحریک خو دومره پخوانی نه دی که نه د دې ملګرو نومونه راته وښایئ زموږ په عمر کې خو ما ته خو ډېر یاد دي خو بیا هم د عبدالعزیز خان کاکا جي د شاه محمد کاکا د وباب خان کاکا د سمیع الله جان وغیره نومونه بس څه یاد وي خو آیا دا به زموږ بچو ته یاد وي دا به زموږ نسو ته یاد وي نه به یاد ولې موږ یې نه یادوو زموږ پلارانو نه یاد کړي موږ یې نه یادوو زموږ بچیو زموږ نصیب یې څنګه یادوي دا به بالتدریج نور ختمیږي زموږ شخصیت پرستی صرف دلته هم پاتې نه ده
موږ قرباني هم نه یادو. زه پخوانۍ خبرې به پرېږدو، د پاکستان د جوړېدو نه مخکې خبرې هم پرېږدو. د پاکستان د جوړېدو نه بعد د بابړې شهیدان څوک څوک وو، نومونه یې څه دي، موږ ټول څومره ته یاد دي. د لیاقت بخش شهیدان څومره وو، نومونه یې څه دي. دا خو د 83 خبره ده، موږ ته نه دي یاد. موږ شهیدان هم نه یاد لرو. موږ په دې سر نه خلاصوو چې یو سیمینار چې کوي نو آیا دا یو کس کوي؟ آخر په دې کې مشوره کیږي، سیمینار کیږي، څوک دعوت ورکوي، څوک ټلیفونونه کوي، څوک راشي هغې ته چې کله راشي نو څوک ستړي مشي کوي، څوک پوسټر تیاروي، څوک پمفلټ تیاروي، څوک واپس چای ته بوځي، یا څوک، یعنی دا یو ټیم وي. سیمینار یو ټیم غواړي، دا د یو کس جاب نه کار نه. نو دا لښکرې، دا ملکونه جوړول، دا دومره پارټۍ، دومره تحریکونه جوړول، دا یو کس کړي وو که نه؟ دا یو ټیم ورک و. موږ ټیم نه یادو، موږ اسوسییټس نه یادو، موږ یو منو، موږ په یوه یو، موږ یو هیرو منو. عزیزانو، موږ په هغه سپېڅلي کار کې که چېرته چا قرباني کړې وي، موږ هغه هم نه منو. که مثلاً د یو شهید کورانۍ اختلاف وکړي د مشرتابه سره، نه موږ نه منو. مشرتابه منو، مشر منو که نه، بس یو مشر شته که نه. نو دا مرض زموږ ډېر زیات دی. خو د دې منظرکشي څنګه وکړمه؟ کیدای شي زه د منظرکشي ښه ونه کړی شمه. د دې منظرکشي به داسې وکړمه چې مثلاً 100 کسان دي، هغوی یو تحریک یا ډله یا لښکر جوړوي. نو د هغې خو به یو مشر وي که نه؟ په خپلو کې خو به څه فیصله کوي چې دا فلانې به شي، فلانې مشر شو، 100 کسان شو. دا چې کله ولس ته ځي، کام ته ځي، نو کام راشي، دا چې کله اوري، موږ به دا ټول کامي سفر بس لنډ کو، یو ولس راغی او خبره به وکړو، داسې به وکړو. ولس راغی نو هغه نیغ په نیغه یو مشر وګڼي، دا یو کم 100 خو په اوله ورځ د دې نه منفي کړي. نو اجتماعي قیادت خو په اوله ورځ لاړو د سر نه. بیا په خپله مینه کې دغه پښتانه چې کله خبره کېږي چې دا به څوک وایي چې داسې نه ده پکار، وایي نه نه ته نه پوهېږې. څوک وایي چې نه د فلاني نه هم تپوس کوي، نه نه ته نه پوهېږې، مشر به کوي. نو ټوله مشوره، ټول اجتماعي شعور د منځه لاړ شي، یو مشر شي، فلاني مشر. بیا چې کله دې ته خبر راشي چې دا باندې به عمل څه کوو، یو فیصله وشي په باندې به عمل څنګه کوو، وایي دا به مشر کوي. کسان به څه ټاکي، وایي مشر به ټاکي. یعنی تنظیم آئین هم مشر ته ورکړي شي، یو کس ته ورکړي شي. یعنی په اولنۍ ورځ چې کله کام خبره کوي نو یو کم 100 کسان لري شو، اجتماعي قیادت لري شو، مشوره لري شوه، اختلافي رای ختمه شوله او راتلونکې تګلار ختمه شوله. نو دا خو عزیزانو د سیاست مکمل قتل شو، مکمل قتل عام شو. اجتماعي قیادت لاړو، اختلاف رای لاړله، مشوره لاړله، لایحه عمل یا تګلار لاړله، د هغه کړنلار لاړله. نو سیاست خو دغه 3 شوونه دي چې دا لاړل. نو دا خو سیاسي غونډه نه شوه، دا خو قبایلوي غونډه ورنه جوړوو موږ. دا خو موږ سیاسي نه کوو. دا ولې کوو داسې؟ دا ځکه کوو چې کوم ولس راغی د خپل سماج عادتي دی، هغه سیاست ځان له سپیشلیټي نه ګڼي، هغه سیاست د یو علم په توګه ویلی نه دی، زده کړی نه دی، یو عام ولس دی. خو د هغه په مینه کې شدت دومره دی، د هغه په مینه کې زور دومره دی چې هغه سره هغه خپل سماجي چې کوم د زده کړې کړي دي هغه در باندې لاګو کړي، هغه در باندې زورور شي.
سیاست د منځه لاړ شي، اختلاف د منځه لاړ شي، دا ټول شیونه د منځه لاړ شي، ځکه چې هغه په سماج کې په خپله حجره کې مشر لیدلی دی، په خپل کلي چم ګاونډ کې مشر لیدلی دی، او دې په هغه مشر او په قامي مشر په فرق نه پوهېږي. دې د قامي یا د کور یا د کلي یا د یو خیل په مشرتوب او د قام مشرتوب ترمنځ په فرق نه پوهېږي. دې د سیاست په دغه تنظیمکاري باندې نه پوهېږي. نو هغه د خپل مینې د شدت د وجې نه بس یو مشر کی او دا بالکل ساده کی چې هر څه به یو کس کوي، او بیا مشر دا چې څوک تپوس وکړي، چې خلکو نه تپوس وکړي چې فلانې کار به څوک کوي، دا مشر ښه پوهېږي. یار ته رای خو تپوس وایي دا نه، هسې خو خدای نه دی مشر کړی، مشر دا مشر دی که نه، هسې خو مشر نه دی. نو خدای پاک خو بخښنه غواړم، نعوذ بالله وحیګانو خو بند شوي دي، او دا خو مخکې څه فیصله نه، دا خو 100 کسانو مشر راوړو او تاسو ته کېښودو، خو تاسو دومره زورور شوئ چې مشر نه 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 مشر ښه پوهېږي. نو مشر یو داسې انسان ورنه جوړ شي چې مشر په خارجه پالیسي هم پوهېږي، دا په داخله پالیسي هم پوهېږي، دا په وسایلو هم پوهېږي، دا په تاریخ هم پوهېږي، دا په کړنلار هم پوهېږي، دا د خلکو په شناخت هم پوهېږي، د خلکو په څوک سله ټاکي په هغه هم پوهېږي، دا په هر شي پوهېږي. نو د هغه د اوچتوالو یو سفر شروع شي، او بیا دا اوچتېږي، دا یو مسلسل سفر وي. د ده ملګري هم د داسې صفتونه شروع کړي، او بیا چې کم نوي راځي د هغه نور نه خبر، خو بس د چاپلوس ورته ووایم که څه ورته ووایم، خو هغه دا دومره وي چې هغه بس د هغه شان کې قصیدې شروع کړي، نغمې شروع شي، او بیا هغه اوچت کړی شي، هغه اسپانونو ته ورسي. هغه مشر د ځان نه ورک کړي، هغه د قام نه ورک کړي، د تلقید نه بالاتر کړي، هغه یو داسې انسان جوړ کړي چې دا په دې انسانانو کې داسې نشته. یو دیو هیکل، یو ډېر لوی مایټي انسان دی چې هغه په شان نه په هر څه باندې پوهېږي، هغه سره ټول علم شته دی. داسې څوک کیدی شي، داسې په د جهان کې څوک شته دی چې په دومره شیونو پوهېږي؟ خو نه، پښتون په یوه دی، او بیا په لیډر کې خو بالکل په یوه دی، صرف یو مني، اجتماعي منونه مو په صدو کې نه دی منلی. نو بیا داسې وشي چې چېرته په دې 100 کسانو کې یو 2 مایوسه شي، شاته شي، یو 2 چېرته اختلاف وکړي، نو هغه مشر بله خبره هم نه وي چې خلکو ته ارس روان کړي، نو بیا هغه شاته شي. چې څومره دا په شا کېږي، دومره خودغرضه نوي ناپوهه په دې کې راځي، او بیا یو وخت راځي چې په دې کې په 3م پړاو کې چمچاګیر ادب راځي، چمچاګیر شاعري، چمچاګیر نثر راځي، چې هغه د چې کوم مخکې څه ویلی شو د هغه یو انسان نه ډېر اوچت انسان جوړولو د عمل جاري کړي په ډېر بل انداز کې، او هغې ته نوي شعارونه، نوي شاعري، نوي نغمې، نوي لفظونه ورکړي شي. ما دا یو شعار چې کله دا په اول ځل په وخت کې اورېدلی و چې ولي خان د افغانستان نه د لوړګي په لار پېښور ته راتلو، نو مشره اشاره وکړه او بیا یې تماشه وکړه، یا داسې چې بس ټول کم په تا متفق دي، ټول کم تا ته په انتظار دی، بس خدای جوړ کړي، بس ته د کم مشر یې، او ټیم خو به وینه. بیا دا سلسله جاری شي، او چې کله دا حرکت 3-4 ضلعو ته رسي، تر هغې پورې سلسلې زوال شروع شي د بدقسمتۍ نه. دا 3-4 ضلعو ته که د چا 10 کاله لګېدلي وي، که د چا 80 کاله لګېدلي وي، که د چا 80 کاله لګېدلي وي، خو بیا په دې 15 کالو کې خو داسې شوي دي چې دا د 4-5 ضلعو نه خبره نه ده خوره شوې چې زوال شروع شوی دی. دا ولې داسې کېږي؟ بیا
په هغه کې چېرته موړ راشي داسې هغه به چېرته بیا ووایم چېرته موړ داسې راشي نو په هغه کې د مشرتابه ترمنځ اختلافات راشي او بیا هغه تحریک چېرته په دوو ډلو کې شي د بدقسمتۍ نه نو بیا چې په دوو ډلو کې شي نو لکه څنګه چې موږ اول مینه کې انتها ته تللي وو تله هم خرابه کړې وه په تله کې نه یو پاتې شوي په دواړو کې په مینه او په نفرت یا په مینه او اختلاف کې دواړو کې زموږ تله ټیک نه په مینه کې اسمان ته ورسو خو چې کله اختلاف وکړو نو وایي چې دا د سره نه د انسانیت نه ښکته سړی دی نو په دواړو کې زموږ تله ټیک نه نو په دې 50 او یا کالو کې خو زموږ تاریخ داسې دی چې د 80% عمر د یو بت په جوړېدو کې تیر شي 40% عمر د هغه بت په روانېدو کې تیر شي زموږ سفر په یو سایکل کې روان وي او د دې سایکل نه موږ ونه وتلو او دا سایکل خو اوس ډېره جوړه شوې ده بخښنه غواړم خدای دې نوره بدقسمتي ده زموږ نو موږ ځکه د شخصیت پرتیز د لاسه موږ مخکې لاړ نه شو نو علاج یې څه دی علاج یې دا دی چې زما سماجي زده کړه زما کلتوري زده کړه دا ځان له شی دی زما سیاسي زده کړه ځان له شی دی دغه یو سیاسي عمل دی سیاسي عمل کې شخصیت پرستی توانی ده په سیاسي عمل کې اختلاف رائے لازمي دی په سیاسي عمل کې ټیم ورک لازمي دی په سیاسي عمل کې تقسیم کار لازمي دی په سیاسي عمل کې احتساب لازمي دی که دا کوو نو مخکې بازو همدغه علاج دی که داسې نه کوو نو بیا همدغه سایکل کې به ټول عمر خدای دې نه کړي ګرځو چې کومو قومونو د شخصیت نه ځان راویستی دي هغوی هم داسې کړي دي که موږ د شخصیت پرستۍ نه ځان راوباسو د مشرتابه د بېعزتۍ نه بغیر د مشر خپل هویت شته د هغې نه انکار نشته خو مشر همداسې عام انسان دی لکه تاسو چې البته مشر ته عزت دا دی چې موږ پرې متفق یو که چېرته دا نور شیونه ورسره واچوو نو دا قافله به مخکې روانه وي که داسې نه اچوو نو همغه به کېږي چې کوم په دې اوسه پورې عمر کې زموږ سره شوي دي خدای دې زموږ نه دا ټولې غلطۍ لرې کړي ډېره مننه خوشحاله اوسئ